نو زه د ملي اتل شهید عثمان کاکړ زوی خوشحال خان او د ملي اتل شهید عارف وزیر ورور سراج وزیر او زموږ د جنوبي پښتونخوا صوبایي صدر د پی ټی ایم نور باچا او زموږ ډیر درون مشر بابت لالا د ټولو مشرانو په اجازه دا یو څو شعرونه ستاسو مخې ته وایم. وایي ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده، ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده، دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده. او که اړتیا شوه په خندا او په اتڼ به پرېځم، او که اړتیا شوه په خندا او په اتڼ به پرېځم. راته منظوره د عثمان عارف ارمان لاره ده او بېګا شپه بیا وره په زړه د خړ کمر شهیدان. اوښکو مې ځکه جوړه کړې په ګریوان لاره ده، که د مغل د اولاد دا بدمشي پرې نه ښوده بیا یې علاج یوازینی د خوشحال خان لاره ده. او یا به وطن یا به کفن وي دې کې بله نسته. ای ګیلمنه دا د هر پښتون افغان لاره ده. او دا بل غزل دی وایي له ځینو زار قربان خو ځینې یاران مرداباد په سپین لباس کې د لستوڼي ماران. مرداباد چې زما حق ومني ما ومني زه یې منم ګنې نو دا د پنجابي پاکستان. مرداباد چې زما حق ومني ما ومني زه یې منم ګنې نو دا د پنجابي پاکستان. مرداباد چې تور ته تور او سپین ته سپین په جار ویلی نسي د کام مې هغه ملایان ملکان. مرداباد او ترجماني چې د ژوبلې کام کولی نسي دا نن سبا د ډمډمې شاعران. مرداباد چې د وطن په مینه سر او مار قربان نه کړي بیا خو ملګرو اسدخیل ګیلامان. مرداباد دا یو نظم دی بابت تعالی په اجازه نور وخت کم دی. وایي که حق خبره غداري وي شش کاره غدار یم، که حق خبره غداري وي شش کاره غدار یم. پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم. که چېرته سپینه وصفا خبره کړل جرم وي، که چېرته خپل مظلوم ولس ته حق غوښتل جرم وي، که د تورسرو د ناموس حیا ساتل جرم وي، که د مظلوم د یتیم اوښکې پاکول جرم وي، نو زه مجرم یم ما بندي کړئ ما په دار کړئ راشئ. د خپل وطن کام په خبره مې سنګسار کړئ راشئ. زه مې د خپلو شهیدانو پور له چا وغواړم، د کوټې ښار د وکیلانو پور له چا وغواړم، د خړ کمر تنکو ځوانانو پور له چا وغواړم، د بجوړه د حافظانو پور له چا وغواړم، د آرمي سکول د سټوډنټانو پور له چا وغواړم. زه د کندر وزیرستان تپوس د چا نه وکړم، زه د عارف عثمان ارمان تپوس د چا نه وکړم. زما په وطن کې په زرهاو کونډې پورې ګرځي، ستر یې ماتی تر په تر ګرځي مجبورې ګرځي، بلو پټې په یب لښتې ګرځي سرتورې ګرځي، په وچو شونډو پښتنې د جنت هورې ګرځي. دا نه په مونږ امریکې نه هندوستان کړي دي، را سره هر څه بیا دوه مخې پاکستان کړي دي. بدل ترې اخلم خامخا نن یې په شور اخلم، که په شور نه وشوه سبا یې بیا په زور اخلم. زه مې د خپلو وینو یو په سله پور اخلم، هم یې له سره تور ورسره یې له تربور اخلم. او زه غدار یم شه په جار او برملا غدار یم، پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم. که حق خبره غداري وي شش کاره غدار یم. افیا صدیقي په ډالرو باندې چا خرڅه کړه، پر انګریزانو چا ناموس او چا حیا خرڅه کړه، په لال مسجد اقصی سلمونه چا وکړل، ای پاکستانیانو اسرائیل او که انډیا وکړل. غټ غټ بمونه په ډالرو دلته چا راوړل، پردي جنګونه په ډالرو دلته چا راوړل، و پښتونخوا ته د تاجک ازبک چا راوستل، په ایرپورټونو په چک پوسټ په پاټک چا راوستل، ابینندن باندې چایونه بسکټ چا وخوړل، وار پرې چا کړی و بیرته راکټ چا وخوړل. ووایئ زه تر مشرف راهیل بجوا غدار یم، پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم. که حق خبره غداري وي شش کاره غدار یم. او موږ ته تکړه له بنګال خپل پتلون راوړه، درنه بېل شوی کشمیر دی نن پرون راوړه. موږ ته تکړه له بنګال خپل پتلون راوړه،
فکر نه بیل شوی یا کشمیر دې نن پرون راوړه پر لرو پرو افغانانو سترګې مه وباسه په دې مسلمو مسلمانو سترګې مه وباسه حوصلې مه بایله ای زما د غورځنګ ملګرو سره روان شئ کلک یوازې څنګ په څنګ ملګرو پاڅئ همدا وخت دی د پرېکړې او د ننګ ملګرو په وطني شمع شئ تاو لکه پتنګ ملګرو انشاءالله بیا به په راتګ خپله جنډه درو د خپلواکۍ بیرغ به پاس په مرګله درو دا مې ناره ده ګیلمن به خامخا غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که حق خبره غداري وي شش کاره غدار یم له توجه مو نړۍ مننه